بسم الله الرحمن الرحیم. په دې مثال کې ورکړي دي چې تاسې د شپږ، اته او 12 د دیو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ. دا اوس مونږه په اسانه طریقه سره کولی شو چې دا ټول عددونه دلته په یو هغه کې ولیکو، په یو ځل باندې تجزیه کړو. په ترتیب سره مو ولیکل. تاسو وګورئ دا عدد هم په دوو تقسیمیږي، دا هم تقسیمیږي، دا هم تقسیمیږي، ځکه چې لومړی رقم جفت دی. نو دلته به دوه ولیکو چې په دوو تقسیمیږي. کله چې په دوو تقسیم شو نو دلته به درې ورکړو چې درې په دوو کې شپږ، څلور په دوو کې اته او شپږ په دوو کې 12. اوس دلته چې وګورو دا هم په دوه تقسیمیږي، دا هم په دوه تقسیمیږي. نو بیا هم دلته مونږه دوه لیکو، کوم چې نه تقسیمیږي دا راکته کوو. دوه په دوو کې څلور او درې په دوو کې شپږ. بیا هم دا او دا په درې تقسیمیږي، نو درې لیکو دلته، یو په درې کې درې، دوه راکته کوو او درې بیا تقسیمیږي چې یو په درې کې درې. نو له دې نه نور مخکې نور نه ځو، ځکه چې دوه بیا هم په خپله یو داسې عدد داسې په بل عدد باندې نه تقسیمیږي. نو دلته ګوره دا عددونه راخلو چې دوه ضرب د دوه ضرب د درې او ضرب د دوه، یعنې له دې ځای نه نیولې دغه عددونه ټول یو له بله سره ضربوو. نو کله چې دا مونږه ضرب کړو چې دوه ضرب د دوه ضرب د درې ضرب د یو ضرب د دوه ضرب د یو، ځکه یو کله چې ضرب شي دا دومره هغه نه لري، تاثیر نه لري. نو دوه چې په دوه کې ضرب شي داسې لیکو چې دوه ضرب د دوه ضرب د درې، دا خو نه لیکو ځکه یو دی، ضرب د دوه، دا به مساوي شي له څو سره؟ دوه په دوه کې څلور، څلور په درې کې 12، 12 په دوه کې څلېرویشت. نو څلېرویشت د دې مشترک مضرب سو، د دې 12، اته او شپږ. ځکه چې وګورو چې څلور په شپږو کې ضرب شوي څلېرویشت ورکړي، څلور په شپږو کې څلېرویشت، دې کې درې ضرب شوي درې اته څلېرویشت، دې کې دوه ضرب شوي څلېرویشت ورکړي دي. تاسو په خپله اوس پوهیږئ. ځینې ممکن پوښتنه وکړي چې دغه تر ټولو کوچنی مشترک مضرب چې موږ پیدا کوو د دې ګټه څه شی ده؟ دلته دا پوښتنه ورکړې ده چې تاسې د تراکتور د کوچني ټایر محیط 360 سانتي متره دی او د لوی ټایر محیط 600 سانتي متره دی. تراکتور لږ تر لږه باید څومره واټن ووهي چې په ټایرونو ټاکل شوی ټکی د دویم ځل لپاره یو ځای ځمکې ته ورسیږي؟ نو دلته ګورئ د یو ټایر محیط 600 دی او د بل 360 دی. کله چې د دې دواړو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کوو، کله چې پیدا کوو همغه عدد موږ ته همدا ښیي چې دغه د تراکتور غټ ټایر او همدا د تراکتور کوچنی ټایر چې یوه نښه په دواړو ځایو باندې ده، څه وخت وروسته بیا هم دغه نقطې چې په نښه شوي دي د دوی په وړکي او غټ ټایر کې، دا یو ځل بیا هم په عین وخت کې په مځکه باندې ولګیږي. تاسو ته معلومیږي چې که دغه ټایر تاویږي دا ممکن تر دې ځای پورې راسي او دا به مکمل یو ځل تاو شوی وي. نو داسې اوس موږ پیدا کوو د دې د هغه لپاره د 600 او همدارنګه د 360 دواړو د تجزیې په واسطه سره موږ پیدا کوو کوچنی مشترک مضرب. دا هم په 10 باندې د تقسیم وړ ده او هغه هم نو
شپږ په لسو کې شپېته یو راکښته کوو او دا هم 3 په لسو کې 10 شپېته پاتې کېږي شپږ په لس کې شپېته دلته تاسو وګورئ دواړه هم په شپږ باندې تقسیم وړ دي یو په شپږو کې شپږ صفر راکښته کېږي او شپږ په شپږو کې شپږ دېرش کله چې دا اوس مونږه ولیده نو تاسو پوهیږئ چې نور هم کولی شو چې مثلا په دوو باندې 5 په دوو کې به 10 شي او 3 په دوو کې شپږ دا که نور هم مونږه وړاندې ځو هم کولی شو چې مثلا نور خو د دې لپاره چې مونږه دا کوچنی مشترک کوچنی مضرب پیدا کړو دغه سره ضربوو کله چې مونږه دا سره ضرب کړو نو 10 ضرب د شپږ ضرب د 2 په 5 کې دا هم 10 کېږي ضرب د 3 دا به مساوي شي 10 په شپږو کې شپېته 10 په 3 کې 10 شپږ په 3 کې 3 په شپږ کې 18 او صفر صفر کولی شو چې مونږه په دې شکل باندې ولیکو نو اوس له دې څخه څرګندېږي چې دغه 1800 چې دي د 600 او د 630 مشترک مضرب دی نو لکه څنګه چې مخکې ورکړل شوي چې دا په سانتي متره باندې دی او دا هم په سانتي متره دی نو 1800 سانتي متره 1800 سانتي متره وروسته دغه دواړه ټیرونه به بیا هم په عین وخت کې په ځمکه باندې ولګیږي نو دا په دې معنا چې 1800 سانتي متره کولی شو چې مونږ یې د متر په حساب باندې هم هغه کړو نو 1800 متره دی 18 سانتي متره 18 متره کېږي نو کولی شو چې د دغه تر ټولو کوچنی مشترک مضرب په وسیله سره مونږ ځینې پوښتنې هم ځواب کړو